أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. آمين إن شاء الله تعالى. ماشي سوخن دون المشتاسي إدغام واي مشتاسي دهنون ساكن تسلور قانون واي مشتاسي إظهار واي بتير فيديو غانيكي إخفامو ويلا دا دريم قانون ديش مشتاسي وايو إدغام كتاسي أغا فيديو غاني نجي كتلي أول أغا فيديو زبغوري بيا إدغام تراسي كهر وقت دنون ساكن أو دا تنوين نون تنوين نون دلتا دا دوزوار سين نجراغلي يوزوار دي أو يوهم نون وبخشي يوزير دي أو يوهم نون ساكن دي كهر وقت دا نون ساكن أو دا تنوين ورستا نون ساكن أو تنوين ورستا تنوين دوزوارة دوا بيشة أو دوا زيرة تنوين ويلكيشي كهر وقت دا تنوين ورستا أو دا نون ساكن ورستا مشتايسة دا يرملون توري دا بزدرت ساكلكم دا يرملون توري راسي نو مشتاسي إدغام كو إدغامانا تشي دا إدغامانا دوا توري يوزاي كوال دوا توري يوزاي كوال دوا توري تسنغا يوزاي كو مشتاسي چې دوا مختلف توري دوا مختلف لغاتونه هغه سره يوزاي كو يوزاي سره وایو وسنه دلته مالاندې په پښتو درته کښلې دي هر کله چې د نون ساکن او د تنوین ورسته د نون ساکن او د تنوین ورسته هر کله چې د نون ساکن او تنوین ورسته يرملون دغه توري ته تاسو ډېر توجه وکړئ يرملون دغه شپږ توري سره یو ځای کړي دي دا یو لغات یې ځینې جوړ کړي دي یا را میم لام واو نون د يرملون توري راسي ادغام کیږي یعنی دوه توري سره یو ځای کیږي دغه یو شی به زه دلته درته اضافه کړم پر دا هر توري باندې باید شد وي شد د هر توري باید شد ولري چې موږ تاسې ادغام کوو اوس به زه پیج راپورته کړم دا ان شاء الله تعالی ما تاسو در مخه تشریح کړی دی یا هغه ویډیو خامخا وګورئ بیا و دغه ویډیو ته راسئ اوس نو په دغه ځای کې موږ تاسې دوه رقم ادغام لرو یو ادغام د غنې سره دی غنې سره که پر یا باندې راسي د یا د نون ساکن او د تنوین ورسته راسي که میم د نون ساکن او د تنوین ورسته راسي او که واو د میم ساکن او نون د تنوین د نون ورسته راسي موږ تاسې ادغام کوو دوه لغاتونه یو ځای کوو دوه لغاتونه زه به دا پیج یو څه راپورته کړم چې تاسو ته معلوم سي چې زه تاسو ته څه شی وایم اوس نو په دغه ځای کې تاسو وګورئ خیری یرهو دغه توري ته تاسې توجه وکړئ دلته تنوین دی دغه تنوین دی چې یو زور دی یو نون دی وروسته د يرملون د توري څخه یا راغلی ده ما تاسو ته ویل چې د تنوین وی د يرملون پر توري باندې به خامخا شد وي اوس نو په دغه ځای کې که تاسو وګورئ دلته تنوین دی نون ساکن یو زور دی یو نون ساکن دی او دلته یا راغلی ده پر یا باندې شد دی دلته موږ تاسې خیرن جلا توري دی یرهو دا جلا توري دی اوس دغه دوه توري موږ تاسې سره یو ځای کوو یو ځای وایي څنګه وایي خیرن یرهو خیرن یرهو یا که موږ دلته درېږو خیرن یره خیرن یره د غنې سره یو وایو خیرن یا باندې غنه نسته دا غنه چې ده دا د دغه تنوین د نون ده چې موږ په یا کې ګډوو دلته غنه پر کېږي دا بل توري ته به وګورو شرن یرهو شرن یرهو او که به درېږو شرن یره یره دلته نون د تنوین مو په یا کې ګډ کړئ یعنی دغه نون مو دلته مدغم کی ادغام وکي
په دغه ځای کې دلته مو غونه وکړه، دا غونه د دغه نون ساکن ده. شریرح، شریرح، دغه ته ادغام ویل کېږي. ادغام د غونې سره و دې ته ادغام ناقص وي د تجوید په ژبه. ادغام، ادغام ناقص، قاف دی صاد ناقص. دا معنا لري چې دا نون غونه کېږي، په دغه ځای کې ادغام پوره کېږي نه. خیری یرهو، شری یرهو، هر وخت د نون ساکن او د تنوین وروسته موږ ته دغه څلور توري دلته یو لغات یې ځینې جوړ کړي دي. دغه ته چې ستاسې پام وي، دغه که ستاسې اورېدله د یرملون توري اول خو ډېر اسانه دي د یرملون توري. دغه یم نو دغه یو لغات یې ځینې جوړ کړي دي چې دا ادغام د غونې سره دی. راوسو ادغام بې له غونې څخه، دا خو ادغام بې د غونې سره و. دوهم ادغام بې له غونې، دې ته ادغام، ادغام مطلق وای. مطلق دا طا ده، طا مطلق. او یا ادغام، ادغام تام ورته وای په عربي، چې دا معنا لري مطلق ادغام بې له غونې څخه. پر را او لام باندې غونه نه کېږي. که د یرملون د توري څخه نون راسي، هغه نون قطعا نه ویل کېږي، نه د تنوین نون ویل کېږي او خپل نه د نون توري ویل کېږي. زه به کوشش وکړم چې که ما لاندې در پیدا کړه مثالو ته تاسې وګورئ. پیج زه پورته کوم. دا دوه خو موږ تاسو ویل خیری یرهو، ادغام ناقص دی، نون مو مدغم کی په یا کې. شری یرهو، دلته مو بیا ادغام ناقص وکړي، د غونې سره دی، ادغام د غونې سره دی، ادغام د غونې سره ناقص ادغام دی. نون مو مدغم کی په یا کې، نون مو مدغم کی معنا نون مو ګډ کی په یا کې، غونه مو پر وکړله. میقاتی یوم، میقاتی یوم، په دغه ځای کې ادغام دی، دلته په دغه ځای کې ادغام دی. دغه د تا باندې دوه زورونه دي، یو زور دی یو نون دی. دغه نون مو مدغم کی په یا کې، نون مو ګډ کی په یا کې غونې سره. میقاتی یوم، دلته ادغام ناقص دی. فمن یعمل، فمن یعمل، په دغه ځای کې که تاسو وګورئ دغه نون د نون دلته خو تنوین و، ستاسې ورته پام وي، دلته د تنوین نون مو مدغم کوي. دلته خپله دغه نون توري چې ساکن راغلی دی دا په دا یا کې مدغم کوو، یعنې په یا کې ګډوو. دغه دوه توري سره یو ځای کوو، یو توري ځینې جوړوو، یو ځای وایو، یو توري سره یو ځای وایو. فمن، میم په زور د یا سره جنګ وو، دلته مو دا نون دا غونه چې موږ تاسې په دا یا کې کوو دا د دغه نون غونه ده. فمن یعمل، فمن یعمل، دا بل توري ته به راسو. یومئذ یصدر الناس، په دغه ځای کې مو د دوه زیر دي، یو زیر دی یو نون دی، نون مو مدغم کی په یا کې، دلته مو غونه وکړه. دغه دواړه توري مو سره یو ځای کړله. یومئذن چې لا توري دی، یصدر الناس، یصدر الناس، دا جلا توري دی. اوس نو موږ تاسې سره مدغم کوو، یو ځای کوو، څنګه وایي؟ یومئذ یصدر الناس، یصدر الناس یومئذ ذی، دغه د تنوین نون مو دلته مدغم کوي، دا دوه توري مو سره یو ځای کړله. یصدر الناس، په دغه ځای کې زما ښایستو خویندو تاسې ډېره توجه وکړئ چې دلته ادغام نشته، دغه ځای کې ادغام نه دی. دلته لام شمسي دی، را د نون سره جنګ وه،
یا را د نون سره یو ځای کوو نون مکمل وایو دوه حرکت مکمل غونه په کومه ژبه ټینګه د دوه حرکت په اندازه د تالو سره مشلو نون اواز په غونه کې راولو څنګه وایو رناسو رناسو ناسو رناسو دلته مو ژبه ټینګه د تالو سره مشته دلته د نون غونه ده یوازې فقط او فقط د نون غونه ده او دلته په دغه ځای کې موږ تاسې ادغام وکړئ د غونې سره ناقص ادغام دلته په دغه ځای کې جوړ کړئ په دغه ځای کې موږ تاسې د نون غونه وکړله یوازې د نون غونه ده اشه اوس نو رالو چې موږ تاسې ویل چې ادغام مطلق دی نون یې نه ویل کېږي و دغه ځای ته توجه وکړئ زه به درته هایلایټ کړم و دغه ځای ته توجه وکړئ مر ما تاسو ته ویل په دغه ځای کې دغه نون قطعا نه ویل کېږي دغه نون نه ویل کېږي مر ربي که ادغام مطلق دی یا ادغام تام دی په دغه ځای کې ولې د نون غونه نسته پکښې کې و دغه میم راواخیستې راسن مو د را سره یو ځای کې یا مو وجنګوئ مر ربي که مر ربي د بعد وروایو راد وروایو بعد وروایو شدونه دي باندې مر ربي که رسول د نون اواز دی ادغام ناقص دی یو پیش دی یو نون دی نون مو مدغم کی په میم کې دلته د میم اواز جوړو رسول من الله په دغه ځای کې موږ تاسې ادغام وکړئ ستاسې پام یې زموږ د ادغام درس دا نور توري که موږ ونه وایو دلته مو دغه د تنوین نون مو دلته مدغم کړئ فقط په دغه درس کې موږ تاسې ادغام ته توجه کوو صحوفم په دغه ځای کې بل ادغام دی دا کوم ادغام دی ادغام ناقص دی پر فا باندې دوه زواره دي یو زوار دی یو نون دی نون یا په میم کې مدغم کوو غونه پر کوو صحوفم شندان ټینګ سره ونیسئ صحوفم دلته دا اواز د میم مکمل کیږي صحوفم نون مو مدغم کوي په میم کې میم مشدد سو یعنی میم شد پیدا کی میم دوه حرکت غنای مشتاسنی سو صحوفا مطهرتا وسره په دغه ځای کې کوم مشتاسی ادامه ورکو دلته باید اخفا ورکو صحوفا مطهرتا صفا دغه ځای پرې ما درته وایه مګر دلته مشتاسی درس د اخفا نه دی دلته مشتاسی درس یوازې د ادغام دی اخفا مشتاسی ویلې ده تاسو خپل باید وپوسئ چې صاد د اخفا د تورې څخه دی دلته تنوین راغلی دی دلته دغه نون د تنوین باید موږ اخفا کو بیا زه اخفا ته نه ځم ولې مشتاسی درس د ادغام دی دلته مو د دوه زوار دي پر فا باندې میم د یرملون د تورې څخه راغلی دی دلته مشتاسی نون مدغم کو په میم کې د غنې سره صحوفا مطهرتا جلا وای صفلا اوس نو په دغه ځای کې صاد د درنو تورو څخه دی په ډکه خوله وای فا باندې تنوین دی لام د یرملون د تورو څخه دی دغه اول لام صدر یادوم اوس نو فا دغه نون مشتاسی نه وای دا سی وایي لکه دا فا چې مشتاسی په یوه زور د لام سره وجنګوو لام ولاړوو فلا دلته ادغام تام دی ادغام مطلق دی یعنی د نون غونه نسته پکښې کې په دغه ځای کې مشتاسی غونه نه لرو ادغام مکمل وایو څنګه وایي فلا مشتاسی ویلی چې په ادغام تام کې نون نه ویل کېږي نو چې نون نه ویل کېږي دلته چې دا یو زور دی یو نون ساکن دی دا نه وایي فقط دغه یو زور
داسې فکر وکړئ چې دغه یو زور دی د لام سره وجنګوي نون یې نه ویل کېږي صفلا فلا یتکلمون دلته خو نو مشتاسي ادغام نه لرو پسې رابسو دا بل توري ته چې ادغام دی په دغه ځای کې مشتاسي بیا ادغام لرو په دې ځای کې بیا ادغام ناقص دی د نون غوڼه پکښې کې ده پر با باندې دوه پیښه دي یو پیښ دی یو نون دی نون یې په یا کې مدغم کوو یعنی سره ګډوو یې غوڼه پر کوو که خپله یا شد ولري هم غوڼه ونه لري که زور ولري که زیر ولري که ورغندی ولري غوڼه نه لري دا غوڼه د دغه نون ده دغه نون چې موږ تاسې لرو د تنوین د نون دا د تنوین نون چې موږ تاسې په یا کې ګډ کو غوڼه پر کوو قلوبوی بوی دا ګوره بو بوی دغه بوی چې موږ تاسې دغه یا چې غوڼه کوو دغه نون غوڼه کوو یا کې غوڼه خپله نه وي بیا یې وایو دلته چې دا یا شد اخیستی دی دلته دا معنا لري چې دلته یو نون ساکن دی یوه یا ده دا به هم درته تشریح کوم انشاءالله تعالی زه به پیج درته غټ کړم قلوبوی دلته دغه یو نون ساکن دی او یو نون ساکن دی او یا مشتاسي سره ګډ کړل نون ساکن دی د تنوین دغه نون در یادوم دا مو سره ګډ کړل دلته دا دواړه چې سره ګډ کې په عربي کې دا قانون دی دغه یا داسې وکاږي کې داسې وکاږي کې داسې وکاږي شد ورکي دا معنا لري چې په دغه ځای کې د تنوین نون او یا دواړه سره یو ځای سول خو موږ تاسې ادغام کوو ادغام د دوه تورو یو ځای کولو ته وایي نه نو اوس یې موږ څنګه وایو بوی دلته نون او یا سره ګډ سوه کوم نون دغه د تنوین نون او یا مو سره ګډ کړله غوڼه پر کوو دا غوڼه د نون د تنوین د نون ده قلوبوی یومئذ وبخښه قلوبوی یومئذ زه به بیرته پیج سره راټول کړم قلوبوی یومئذ و دې ته هم توجه وکړئ دلته موږ تاسې دا د تنوین لرو په تنوین کې یو زیر دی او یو هم نون ساکن دی نون ساکن موږ تاسې راخو په واو کې ګډوو دلته غوڼه پر کوو واو ته شد ورکوو قلوبوی یومئذ واجفتون قلوبوی یو ادغام دادی یومئذ یو ادغام دادی نور لیکي به زه پاکم قلوبوی یومئذ واجفتون قلقله خو موږ تاسې ویلې وه اب په دلته قلقله ده ابصارها سراجا دلته بل ادغام لرو تنوین نون په واو کې مدغم کوو غوڼه پر کوو سراجا وهاجا واو چې د ها سره جنګ وو غوڼه نسي پکښې کې د غوڼې توري نه دي د غوڼه یوازې پر نون ساکن او پر تنوین باندې کېږي چې موږ د یرملون په توري کې مدغم کوو پر راو پر لام باندې غوڼه نسته وانزلنا په دغه ځای کې موږ تاسې اخفاء لرو ستاسې چې ورته فهمي قرآن چې وایست ټول شان مو باید په یاد په دغه ځای کې موږ تاسې نون ساکن دی اضافه پسې ده دلته موږ تاسې اخفاء لرو پر کاف باندې همس دی همس موږ تاسې ویلی دی لما دغه ځای کې مهم دی چې ډېره توجه وکړئ انشاءالله تعالی چې ادغام مطلق او ادغام ناقص سره جلا کړي دلته پر لام باندې دوه زواره دي چې یو زور دی یو نون ساکن دی دلته د یرملون د توري څخه لام راغلی ستاسې پام وي چې موږ هر وخت را راغله او لام راغلی د نون ساکن یا د تنوین وروسته غوڼه نسته ادغام مطلق دی یا ادغام پوره مکمل دی اوس نو دا دوه توري موږ تاسې اکلن دا جلا تور دی لما
دا جلا تور دي موږ تاسې دا دواړه توري چې سره یو ځای کوو بې له غونې سره یو ځای کوو غونه نشته نو دلته لکه موږ تاسې چې یو زور استعمالوو دغه یو زور باندې وجنګوي لما دغه میم مشدد دی دلته ادغام نه دی دا موږ تاسې یا وبخښئ په پسې میم په پسې دی هغه بل ادغام دی واو په پسې دی لل یو ادغام دادی ادغام مطلق دی دا لم دلته میم د غونې توري دي مکمل غونه په کوشندان ټینګ سره مشلو پر میم باندې بیا د وزوار دي چې یو زور دی یو نون ساکن دی نون را اخو په واو کې مدغم کوو کوم متصل پر آیات باندې مدریږي نو څنګه وایو مو په دا واو کې مو نون او واو سره یو ځای کې دلته مو غونه پر وکړه یعنی دغه ټول توري مش سره یو ځای کړ تاسو دغه ځای ته وګورئ ان شاء الله تعالی اکلن جلا توري دي لمن جلا توري دي وتحبون المال دا دلته لام قمري دي دا دلته ادغام نسته دغه ځای ته برس وتحبون اکلن جلا توري دي لمن جلا توري دي وتحبون دا جلا توري دي مګر موږ تاسو چې د نون ساکن راترالی یا د تنوین نون رالی موږ ټول سره مدغم کوو زه بیا درته تاسو توجه اکلن یو ادغام وکي بل غونه لم دلته پر میم باندې غونه وکړه دلته ادغام نه دي اوس نو پر میم چې دوا زوار دي یو زوار دی یو نون دي دا په واو کې مدغم کوو څنګه وای مو و تحبو نه اوس را په دغه ځای کې مشتاسي دلته بل ادغام وکي زبدل کې ټول پاکي کم تاسو فقط ادغام سرکل کم یو ادغام دلته وکي بل غونه دلته په دغه ځای کې مو ادغام د غونه سره وکي اکلل لما وتحبون المال دلته لام قمري دي ادغام نه دي ستاسو چرته پاڼې ولې نه دي دا دوه توري سره ځکو په دې خاطر باندې چې مشتاسي نون ساکن یا د تنوین نون نه لرو دلته نون خپل ځوان لري حبا دا بل جلا توري دي الله سبحانه وتعالى دې تاسو ته اسانه کې ان شاء الله تعالی زبې یو بیا د ادغامونه تاسو ته سرکل کوم نو تاسو ډېر توجه ورته وکړئ چې د نون ساکن او د تنوین وروسته مشتاسته د یرملون د توري څخه یو توري راسي مشتاسي دوه توري سره یو ځای کوو چې دغه ته ادغام وي دلته تنوین راغلی دی او دلته یا راغلی دی د یرملون د توري څخه خیری یرهو شری یرهو را باندې دوه زورونه دي یو زور دی یو نون دی وروسته د یرملون د توري څخه یا راغلی ده په دغه ځای کې میقاتی د پرتا باندې تنوین دی او یا ورسته راغلی ده د تنوین څخه ورسته مشتاسي د دوه توري سره ځای کوو په دغه ځای کې نون خپل راغلی دی د ساکن نون راغلی دی د یرملون د توري څخه یا راغلی ده مشتاسي ادغام وکړي فمن يعمل يومئذ دلته تنوین راغلی دی او دلته یا راغلی دا بل ادغام دی دوه توري سره ځای کوو من ربک دلته نون ساکن دی او وروسته را راغلی ده ادغام بل غونې څخه کېږي من ربک رسول دغه لام مشتاسي دغه میم سره یو ځای کوو رسول من الله صحوفا فم په دغه ځای کې بل ادغام دی د غونې سره مطهرة په دغه ځای کې بیا ادغام مطلق دی غونه نسته پکې کې د تنوین وروسته لام راغل دی لام د یرملون د تورو څخه دی فلا فقط دغه د فا یو زور د لام سره جنګو لام ولاړو فلا دغه ادغام دی بل غونه څخه دا تاسو څو وار وایست ان شاء الله تعالی ډیر اسانه دی په دغه ځای کې مشتاسي بل ادغام د غونه سره لرو یعنی ناقص ادغام لرو قلوب يومئذ ذو دا بل ادغام دی واجفه
أبصارها سراجا جو دلتا بل إدغام مشتاسلرو پرجیم باندې تنوین دی دوه زوره دی یو زور دی یو نون دی نون یې په واو کې مدغم کوو ګډوو غوڼه پر کوو ساسي په یاد وي یو توري یم نو یعنی یا میم نون واو چې راسي ادغام د غونې سره کېږي را او لام چې راسي ادغام بې غونې کېږي و دغه ځای ته وګورئ دلته لام باندې زورونه دي او پسې چې یو زور دی یو نون دی پسې لام راغلی دی لام د یرملون د تورو څخه دی اک لما په دغه ځای کې بیا وروسته موږ بل ادغام د غونې سره لرو دلته په دغه ځای کې زه به پوینټ ورته وکړم په دغه ځای کې ادغام مطلق دی په دغه ځای کې ادغام ناقص دی د غونې سره دی اک لم د میم غوڼه جلا وکړئ اوس نو تنوین ته چې راسي مو دغه ادغام ناقص دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين